رانږدې شوی دی د خلکو د حساب وخت او د هغو د حالت دی چې په غفلت کې مخړون کیږي هغه ته چې هر نوې نصيحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپل منځو کې پټي خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسو په څیر یو بشر دی نو آیا تاسو به ګورئ د کوډو په لومه کې بنخلئ پیغمبر وویل زما رب په هغه خبرې باندې پوهیږي چې په اسمان او زمکه کې وشي هغه اوریدونکی او پوه دی وی وای دا تیک پرک خوبونه دي بلکې دا د دل ځانه جوړه کړي خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی کنه نو دای د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زماني پیغمبرانو د نښانو سره لیږل شوی وو په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلی خلکو هم چې مونږ هغه لا کړل ایمان را نه وړ اوس آیا دوی به ایمان راوړي او ای محمد لته مخکې هم مونږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغه ته مونږ وحی کوله که تاسو ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونو پوښتنه وکړئ هغه پیغمبرانو ته مونږ داسې څه جسم نو ورکړی چې هغه خواړه نه خورل او نه هغه د تل لپاره ژوندۍ پاتې کیدونکي وو بیا وګورئ چې په پای کې مونږ له هغه سره خپل وعده پوره کړې او هغه یو هر څوک چې زمون خوښه شو و مو ژغورل او له هدا تیری کوونکې مو هلاک کړل ای خلکو مونږ تاسو ته داسې یو کتاب لګلای دی چې په هغه کې هم د استاس یادونه ده آیا تاسو نه پوهیږئ څومره سیمه چې د هغو خلک ظالمانو مونږ هغه ورانی ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه راپات څومره سیمه چې د هغو خلک ظالمانو مونږ هغه ورانی ویجاړې کړې او له هغو وروسته مو نور قومونه راپاتول کله چې هغه ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغه له هغه ځای په تیښ تلاس پورې کړ ویل شول متختی ورشي خپل همغه کورونو او د عیاشي وسایلو ته چې تاسو پکې بیغم اوسېدلې خای چې تاسو نه پوښتنه وشي ویل هي زمون بدمرغي بشکه چې مونږ ظالمان او هغه همدغه ناری وهلي تر دې پورې چې مونږ هغه غوبل کړل یعنی بیخ مو وېست د ژوند یو بصره قدر په هغه کې پاتې نشو مونږ د اسمان او زمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دی پیدا کړی کوم چې د لوبو وسایل جوړول غوښتلای او همدغه زمون کړن چاره وای نو خپل لوري به مو کړی وای خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري مهوکی او ستاسو لپاره د هغو خبرو لامل تباهی ده چې تاسو جوړوي پس مکه او اسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی او کومې پرختي چې له هغه سره دی هغه نه په لوی کولو سره د هغه بندګۍ نه سرغړوي او نه ستومانه کی شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي وقفه پکې نه راوي آیا د دوی جوړ کړي زمکني خدایان داسې دي چې کوم به ساته د صافو بخلو سره ژوندۍ را پاتول کوي که په اسمان او زمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وینو د زمکه او اسمان دواړو نظام بوران شوی نو د عرش هستونکي پالونکي الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی جوړوي هغه د خپل چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی نور ټول پوښتیدل کیږي آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولي دي ای محمد دوی ته وایي چې راوړي خپل دلیل دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانه د خلکو لپاره نصيحت ده او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغه کې لمانه د مخکې خلکو لپاره نصيحت خو دوی زیاتره کسان له حقیقت نه خبره دي زکه خو مخاړون کی مونږ چې لته مخکې هر پیغمبر لګلای دی هغه ته مونږ هم دغه وحی کړی دی چې له ما څخه پرته بل خدای نشته نو تاسو هم دا زما بندگی وکړئ دوی وای رحمان خدای اولاد لري سبحان الله هغه خو بندگان دي چې عزت ورکړ شوی دی د هغه له حضور نه په مخ کې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي څه چې د هغه په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او څه چې له هغه نه پټ دي په هغه باندې هم هغه پوه دی
هغوی د هیڅ سپارښت نه کوي پرته له هغه چانه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزېدونکي دي او کله هغه څخه څوک وایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم نو هغه ته به موږ د دوزخ سزا ورکړو زمون په وړاندې د ظالمانو هم دغه مجازات دی آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبونو مو هر ژوندی شی پیدا کړ آیا هغوی زمون دغه خلاقیت نه مني او موږ په ځمکه کې غرونه ټاک وهل ترڅو چې په دوی باندې ونه خوځي او په هغه کې مو ارته لارې جوړې کړې خای چې خلک خپل لارې معلومي کړي او موږ په ځمکه کې او موږ اسمان یو محفوظ چت جوړ کړ خو دوی د هغه د نښانو څخه مخ اړون کړي او هماغه الله دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي او اے محمد تل پایښت خو موږ له تاسو مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي هر څاکک د مرګ د خوند سکون کړي او موږ په خو او ناوړه حالاتو کې په غرزولو سره پر تاسو ټول آزمایښت کوو په پای کې همدا زموږ لوري ته تاسو راګرځیدل دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملانډي وایي چې آیا دغه د هغه څوک چې تاسو د خدایانو یادونه کوي او د دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي انسان تلوار کوونکی مخلوق دی همدا اوس زه تاسو ته خپل نښانې درخیم تلوار مکوئ دوی وایي خنو دغه اختار به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یاست کاش کې دغه کافرانو ته د هغه وخت علم وایي چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپل شاګانې او نه به هغو ته کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړای شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړای شي له تا نه مخکې پیغمبرانو پورې هم ملنډې وهل شوي خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې پرې کولې ای محمد دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه وژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زمونږ په ضد دوی ملاتړ وکړي هغوی خو نه په خپل له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زمونږ ملاتړ ور په برخه دی اصلي خبره دا ده چې دغه خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته مونږ د ژوند وسایل پر پسې ورکړل تر دې پورې چې پر دوی باندې اوږده موده تېره شوه خو آیا دوی نه ګوري چې مونږ ځمکه له هرې خوا نه راکموو نو آیا دوی به برلاسي شي دوی ته وایي چې زه خو تاسو ته د وحي په اساس اختار درکوم خو کانه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي او که ساده رب عذاب لګوندې هغو ته ورسیږي نو سم د الله سبا فریاد وکړي چې هي زمون بدبخته پرېختیا چې مونږ ظالمان د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوون کې تلي کېږي بیا به پر هیڅ یو بڅره ظلم نه وي د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړو وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي د قیامت په ورځ به مونږ برابرې ټول کوون کې تلي کېږي بیا به پر هیڅ یو بڅره ظلم نه وي د چا چې د خردلې یعنی د اوري د دانې په اندازه هم څه کړو وي هغه به مونږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره مونږ کافي مخکې مونږ موسی او هارون ته فرقان یعنی له باطل نه د حق بیلون کې روښنايي او ذکر ورکړای دی د هغو پرهیزګارانو د کېګنې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویری او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لرزه راغلی او اوس مونږ دغه له برکته ډک ذکر یعنی قرآن ستاسو لپاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې له منلو نه منکر یاست له هغه نه هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکی یعنی د سم او بد توپیر وسیله ورکړو او موږ هغه خو پیژاندو
یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلی و چې دغه مجسمې څیري چې تاسو د هغو خدمت ته ملا تړلې. هغه په جواب کې ویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي نیندلې دي. هغه ویل تاسو هم گمراه یاست او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهۍ کې غورځېدلي وو. هغه ویل آیا تا مونږ ته رښتیا خبره راوړې ده یا ته خپل سات تېروې؟ جواب ورکړ نه بلکې پر اختیار سره ستاسو رب هماغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانونو رب او د هغو پیدا کوونکی دی. په دې باندې زه ستاسو په وړاندې شاهدي وایم او په خدای قسم چې زه به ستاسو د نشټوالي په صورت کې ارومرو ستاسو د بوتانو څخه چاره وکړم. بیا یې همداسې وکړل، هغه ټوټې کړل، یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال ولید نو ویل زمون پر خدایانو دغه حال چاره وسای دی، هغه کوم غټ ظالم. ځینو خلکو ویل مونږ له ظلمي څخه د هغو یادونه اورېدلې و چې د هغه نوم ابراهیم دی. هغوی ویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیم تا زموږ خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ هغه ځواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړی دي، له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یئ. خو بیا د هغو رایه واوښتله، ویل ته پوهېږي چې دوی نه غږیږي. ابراهیم ویل نو آیا تاسو له الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ګټې اړولو وسواک لري نه د زیان؟ اوف لعنت دی پر تاسو او تاسو پر دغه معبودانو چې تاسو له الله نه پرته د دوی عبادت کوئ. آیا تاسو هیڅ پوهه نه لرئ؟ هغوی ویل دی وسوځوئ او د خپلو خدایانو ملاتړ وکړئ که تاسو څه کوونکي یاست. موږ ویل ای اوره په ابراهیم باندې یخ شه او سلامتیا جوړه شه. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل او موږ هغه او لوط وژغورل. د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې موږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي او موږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره او هر یو مو صالح وګرځاو او موږ هغوی پیشوایان وګرځول چې زموږ په امر سره لارښوونه کوله او موږ هغو ته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زموږ عبادت کوونکي او لوط موږ حکم او علم ورکړ او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکارۍ کولې. په حقیقت کې هغه ډیر بد فاسق قوم او موږ لوط په خپل رحمت کې داخل کړ. هغه له صالحانو څخه او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړ. یاد کړه هغه وخت چې له دغه ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی، موږ هغه دعا قبول کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ او د هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغه یعنی نوح ملاتړ وکړ. هغوی ډیر بد خلک وو، ټول مو غرق کړل او په همدې نعمت سره موږ داوود او سلیمان سرلوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغه دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو په څونه چریدلی وو او موږ د هغه فیصله صادرول په خپل لیدل. په هغه وخت کې موږ د فیصلې صحیح صورت سلیمان ته وښود په داسې حال کې چې موږ حکم او علم دواړو ته ورکړی. له داود سره موږ غرونه او الوتونکي ایل یعنی په فرمان کړی و چې د الله پاکي بیانوله. د دغه کار کوونکي همدا موږ او موږ هغه ته ستاسو د ګټې لپاره د زغرې جوړولو سنت ورخودلې تر څو چې تاسو یو د بل له گزار نه وژغوري. نو آیا تاسو شکر ویستونکي یاست؟ او سلیمان ته موږ توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې موږ برکتونه یې موږ د هر څه علم لرونکي او له شیطانانو څخه موږ داسې او زیات شمیر د هغه تابع ګرځولي وو چې د هغه لپاره یې غوټې وهلې یعنی د لامبو کولو په فن بلدو
او په دې سربېره نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي مونږ او همدغه یعنی د زیرکی حکم او علم نعمت مونږ ایوب ته ورکړو یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یعنی له ټولو مهربانانو څخه مهربان مونږ د هغه دعا قبول کړه او له هغه څخه مو د هغه تکلیف ایسته کړ او یوازې د هغه د کورنۍ غړي مو هغه ته ورنکړل بلکې په هغه سربېره مو همغه نور هم ورکړل د خپل ځانګړي رحمت په ډول او د دې لپاره چې دا د عبادت کوونکو لپاره یو درس وي او همدا نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذوالکفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه او موږ زنون یعنی د ماهی څښتنه هم ونازو یاد کړه هغه وخت چې هغه په غصه د خپل قوم لمنځه تللی وو او انګیرلی وای چې موږ به هغه مؤاخذه نکړو په پای کې هغه په تیارو کې आवाज وکړ چې نشته بل خدای مگر تی پاک د استازات بشک ما کمای کړی الانو موږ د هغه دعا قبول کړه او لغم نمو هغه وژغور او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو او ذکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مپریږده او ډیر غوړه وارث خو همدا تی نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه ته مو یحیی ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعد کړه دغه کسانو د نیکی په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبته ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه یې ښودونکي وو نو موږ د هغه دعا قبول کړه او هغه نجلۍ چې هغه د خپل پاک لمنۍ ساتنه کړې موږ په هغه کې خپل روح پوکړ او هغه د هغه زوی مو د ټول نړۍ لپاره نښانه وګرځوله دغه ستاسو امت په حقیقت کې ایکی یو امت او زه ستاسو رب یم نو تاسو زما عبادت وکړئ خدا د خلکو قصور دی چې هغوی په خپل منځو کې خپل دین ټوټې ټوټې کړ د ټول زمون ګوري تر راګرځیدل دي نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو به قدرې وو نشي او مونږ هغه لیکو او دا نشي کېدای چې کومه سیمه چې مونږ هلاکه کړی وي هغه بیرته راوګرځیدای شي تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هر هڅې نه پراکوزي دوش یو د حق وعده د پوره کېدو وخت رالند شي نو په ناڅاپي توګه به د هغو کسانو سترګې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو به وایي هې زمونږ بدبخته مونږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې مونږ ظالمان بشک تاسو ای کافرانو او تاسو هغه معبودان چې تاسو د هغو عبادت کوئ د دوزخ د سون مواد یاست عمل تاسو ورتګ دی که دوی پر اختیا خدایان وای نو هلته یعنی دوزخ ته به نه وتلي اوس د ټولو د تل لپاره عمل ته وسیدل هلته به هغوی کوکاری وهي او حال به داوي چې په هغه کې به هغوی आवाज و نه اوریدل شي پاتې شول هغه خلک چې د هغو لپاره زموږ له پلوه د ښېګڼې فیصله د مخه شوي نو هغوی به په باوري ډول د دوزخ نه لرې وساتل شي د هغه د اور غږ به قدر هم و نه وي او هغوی به د تل لپاره د خپل خوښي شیانو په منځ کې اوسي هغه د زیاتې ورختایي وخت به هغوی یو بل سره اندېښمن نه کړي او پرېښتو به له هغو سره لاس تر لاس نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېده هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کی په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی وو په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو دا یو وعده ده پر موږ باندې او موږ رومرو د دې کار کوونکي او په زبور کې موږ له نصيحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوړه بندگان په دې کې یو غټ ابلاغ یعنی خبر ده د عبادت کوونکو لپاره ای محمد مونږ چې تلې غلې دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت ده
دوی ته وایه ماته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسو خدای ایکی یو خدای دی نو آیا تاسو د اطاعت سره ټیټونکي یې که هغوی مخ واړوي نو وایه چې ما په څرګنده توګه تاسو خبر کړی یاست اوس زه په دې نه پوهیږم چې هغه څه چې تاسو سره د هغه وعده کیږي نږدې دی که لرې الله په هغو خبرو هم پوهیږي چې په لوړه غږ ویل کیږي او په هغو هم چې تاسو په پټه کوئ زه خدا فکر کوم چې خای دا زندیدل ستاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو ته د وی ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کیږي په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسو چې کومې خبرې جوړوي د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آسره ده